د بغلان په مرکز کې د نښتې دوام د پیښې په ځای کې 4 پرلهپسې چاودنې شوي دي. جګړه له غرمې راهیسې روانه ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سرچینې د بغلان ولایت په مرکز پل خمري ښار کې د نښتې په ځای کې د پرلهپسې چاودنو په اړه خبر ورکوي. دغه نښته نن شنبه د زمري په لومړۍ نیټه پل خمري ښار کې د ولایت په ودانیو شاوخوا د کرنې په کوڅه کې پیل شوه او تر اوسه دوام لري. سرچینې وایي چې تر اوسه 15 طالبان وژل شوي او زیات شمېر ټپیان د پل خمري ښار روغتون ته لیږدول شوي. خلک سیمې ته په نږدې واټونو کې له ګڼې ګوڼې خبر ورکوي او وایي چې طالبان چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. تر اوسه د تلفاتو د کره شمېرو په اړه معلومات نشته. طالبانو ویلي چې وسلوالو کسانو یو کور کلابند کړی دی. د دغې پیښې په اړه نورې کیسې هم خپرې شوي چې وایي طالبان پر دیشیانو عملیات کړي، خو یو شمېر خپلمنځي نښتې او ځینې نور یې په یو شکمن کور ډزې کول بولي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي چې د هیواد په شمالي سیمو کې د طالبانو خپلمنځي نښتو زور اخیستی، خو کله چې پکې د یوې خوا طالبان ووژل شي نو بله ډله بیا وایي چې یاد کسان داعشیان وو او د طالبانو لخوا ووژل شو.